نن به زه تاسو ته دا در وښیم چې څنګه کولی شم که چیرې زما د موبایل ګلري لاک وي په انډراید فون کې یا مای فایل لاک وي، څنګه کولی شم خپل عکسو یا خپل فایلو ته لاسرسی وکړم. د دې لپاره زما سره پاسورډ ډېر دی. د هغه لپاره راځو لومړی یو اپس لاک انسټالوو، د دې لپاره چې موږ ته په ثبوت ورسېږي چې دا کار امکان لري یا نه لري. ما سره اپل لاکس په نامه باندې یو سافټویر دی، د دې لپاره چې زموږ ګلري یا ځینې اپلیکیشنونه چې په موبایل کې وي دی یې لاک کوي. هغه انسټالوو. دا انسټال شو، د هغه څخه وروسته دا اوپن کوو. چیرې وګورو زموږ د خوښې کوډ دې دپاره ورچوو چې بیا زموږ ګلري یا زموږ فایلو ته څوک لاسرسی ونه لري. د هغه لپاره زه یو پاسورډ انتخابوم. وروسته دا سکیورټي ایمیل، د دې لپاره که چیرې زموږ پاسورډ ډېر شي د دې ایمیل په واسطه کولی شو موږ دې ته ننوځو، هغه سیو کوو. وروسته دا هغه اپلیکیشنونه دي چې زموږ په موبایل کې انسټال وي، خو له دې نورو اپلیکیشنونو سره زموږ کار نشته. یوازینی په دې کې یو 3 اپلیکیشنونه دي. اوس ګلري ده، دا لاک کوو. مای فایل لاک شو. وروسته دا ایزی فایل ایکسپلورر هم لاک کوو. کله چې دا موږ لاک کړل د دې ځای څخه وځو. چیرې اوس دلته راسو د مای فایل ته لاس واړو، هغه نشي خلاصېدلی. که چیرې پاسورډ زموږ سره وي خلاصولی شو، که چیرې پاسورډ نه وي دوی نشي خلاصولی. همدارنګه که چیرې ګلري وګورو هغه هم لاک ده. د دې پاسورډ په واسطه کولی شو موږ دا ګلري خلاصه کړو، خو که چیرې هغه پاسورډ نه وي نه شو خلاصولی. د دې لپاره که چیرې موږ ګلري وګورو دا به خلاص کړو. که چیرې وګورو د فیسبوک پکچر ته به راسو، کوم عکسونه چې موږ له فیسبوک څخه ډاونلوډ کړي دي دا 4-5 عکس دي. د دې لپاره چې په ثبوت ورسېږي چې دا موږ کولی شو چې بې له پاسورډه راخلاص کړو یا نه. د هغه لپاره یوه تګلاره ده، یو براوزر په موبایل کې انسټال وي، هر براوزر کوي. موږ په موبایل کې دا ګوګل کروم انسټال دی، دا راخلاصوو. دلته په سرچ کې فایل کالم 3 واره سلاش، وروسته اس ډي کارت، دغه څخه وروسته یو سلاش بیا ورکوو. دا یو کمانډ دی، دا براوزر کې موږ لیکو، دا انټر کوو. که چیرې وګورو زموږ د موبایل ټول ډیټا، که چیرې هغه کوم اپریټینګ سیسټم انسټال وي یا کوم نور څه وي ټول ورته خلاصوي. د هغه لپاره یوازینی د ثبوت لپاره موږ زه فیسبوک ډاونلوډر ته کوم عکسونه چې موږ له فیسبوک سره ډاونلوډ کړي دي هغه ګورو. وروسته دا هر تاریخ ورته لیکي، پر کوم تاریخ باندې را ډاونلوډ کړي دي، د چی څخه را ډاونلوډ کړي دي، ټول معلومات شته په هغه کې. وروسته فیسبوک را خلاصوو. په هغه کې 4-5 دانې عکسونه موږ مخکې ډاونلوډ کړي وو چې ما مخکې تاسو ته وښول په ګلري کې، دا را خلاصوو. یو همدا عکس و، دا عکس و. همدارنګه که هر کم فایلونه وي ټول کولی شو موږ د دې لارې را خلاص کړو. کوم سافټویرونه انسټال وي او کې کومې ډایرکټریانې جوړې کړي وي یا فولډران جوړ کړي وي ټول شته. که چیرې وګورو زافیه را خلاص کړو، په زافیه کې چې کوم شیان وي ټول خلاصولی شو. زموږ اپلیکیشن منیجر دی، ټول اپلیکیشنونه وغواړو هر شی په همدې طریقه کولی شو چې را خلاص کړو. که چیرې مو ویډیو له خوښې وړ ګرځېدلی وي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د دې په اړه چې په خاطر له دې چې بیا راتلونکو ویډیو په اړه تاسو خبر شئ. ښه وخت.